د پښتو پوسټ چینل درنو قدرمنو مینوالو سلامونه احترامات می قبول کړئ. یو ډیره افسوسناک واقعیا چې پرون مخې ته راغلی ده په کشمیر کې د بمبر په علاقه کې یو د شپږو میاشتو ډیره ښایسته ماشومه خپل ظالم تره رانیولې ده، په چاقو باندې حلاله کړې ده او وجلې ده. دا واقعیا په کشمیر کې شوې ده او د واقع ډیر زیات خلک خفه کړي دي. د دې واقع نور تفصیل هم تاسو ته درکوم. درنو دوستانو، ویل کېږي چې دا سړی ذهني مریض دی، خو چې ذهني مریض و نو دا ماشومه په چاړه باندې حلالوله، د خپل ځان ولې نه حلالولو؟ دا هم یو سوال دی. خدا چې اوس حکومت نیولې دی او حکومت سره دی، یعنی پولیسو سره دی، تر اوسه پورې د په باره کې داسې بیان نه دی راغلی چې د ولې داسې کار وکړو. خو د چې کله په چاقو باندې غزارونه کول او د خپل وريره وجله، نو په دغه دوران کې د دې هلک مور هم دا کوشش کړی دی چې خپل نوسه بچ کړي، د سره لاس او ګریوان شوی هم دا، خو د ظالم په خپل مور باندې هم گزارونه کړي دي. چې کله دغه ماشومه وجلې ده، د هغې نه پس چې پولیس خبر شوي نو چاپه یې وهلې ده او زر تر زره یې دغه ظالم انسان گرفتار کړی دی او ځان سره یې بوتلی دی. خو د دې ګرفتارۍ به څه فایده وي؟ هېڅ فایده یې ځکه هم نشته چې بله ورځ به بیا دا په عدالت کې بری شي او بیا به په کلي کې ګرځي، بیا به ترېنه نور هم بدماش جوړ شي. حکومت له پکار دی چې داسې کسانو ته هېڅ قسم معافي نه ورکوي، ډایرکټ ورته پانسي ورکوي او یا په کاڼو باندې سنګساروي چې نور خلک ترېنه عبرت واخلي. امید لرم چې تاسو به هم زما خبرو سره اتفاق کوئ. که اتفاق لرئ نو ضرور سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ ویډیوګانې وخت په وخت تاسو ته په اسانۍ در ورسي. ستاسو ټولو بیا هم ډیره مننه کوم.